السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. د نن ورځې سوال دی: ښه انسان څوک دی؟ راځئ دا اړوند ځینې خبرې وکړو چې واقعا ښه انسان څوک دی، بد انسان څوک دی. د دې سوال په جواب کې به زه تاسو ته ووایم موږ انسانان، ټوله انسانان احمق و هغه چاته وایو چې هغه زموږ په رقم سوچ نه کوي، زموږ په رقم فکر نه کوي، زموږ په رقم برخورد نه کوي. یعنې هر هغه څوک چې زموږ څخه جلا دی هغه ته موږ د چیش په سترګه ګورو؟ د احمق په سترګه ګورو. راځو ښه انسان څوک دی او بد انسان څوک دی. ښه انسان هغه څوک دی چې د فکر کولو وړتیا لري، او بد انسان څوک دی؟ هغه څوک دی چې د فکر کولو وړتیا نه لري. موږ په 2026 کال کې چې فلحال شروع دی، موږ د دې توانایي لرو چې یو انسان چې مثلا په ټولنه کې بد ثابت شوی هغه په ښه انسان تبدیل کړو. علت یې څنګه دی؟ څنګه کولی شو دا په ښه انسان بدل کړو؟ علت و دلیل به دواړو داسې درته ووایو. هر هغه انسان چې وکولی شي په ټولو موضوعاتو کې، که هغه د روابطو وي، که هغه د برخورد وي، که هغه په جنګ کې، که هغه په دښمني کې، که هغه په دوستي کې، د فکر کولو توانایي ولري او وکولی شي ښه فکر وکړي او د ښه فکر پر اساس په ښه طریقه سره خپل د ژوند مسایل حل کړي، دا انسان د ټولو انسانانو خوښ دی. خو هغه انسان چې هڅه نه کوي بدلون وکړي، هغه انسان چې خپل پر خبره دریږي، او هغه انسانان چې نورو انسانانو ته ارزښت نه ورکوي یا مثلا نور انسانانو ته مهم نه دي، دا په ټولنه کې بد انسان معرفي کیږي. راځو، آیا دا اسانه ده چې موږ وکولی شو یو چاته ووایو چې پلانیه ته دا کارونه وکړه ته ښه انسان کیږي؟ نه خیر، دا اسانه کار نه دی. موږ نشو کولی په څو توصیو، په څو راهنمایي، په څو خبرو یو انسان سیستم ته تغییر ورکړو. د دې پر ځای موږ کولی شو که چیرې د انسان خپله علاقه ولري، خپله انسان تصمیم ونیسي چې زه غواړم بدلون وکړم، زه غواړم داسې یو کس سم چې ومنل سم. د دې دپاره چې دا کس ومنل سي، موږ د هغه سره کوشش کوو تر څو په ښه توګه چې وکړي خپل افکار کنټرول کړي. دا چې موږ څنګه فکر کوو، د څه په اړه فکر کوو، څه رقم خپل د فکرونه راولو حقیقي ژوند ته، څنګه استفاده ځینې کوو، دا ټوله شیان د دې سبب کیږي چې موږ و ټولنې ته معرفي کړي. نو د دې لپاره چې ځان و ټولنې ته ښه معرفي کړو، خلک مو ومني، توجه راته وکړي، چې دا د انسانانو فطرتي غوښتنه ده. د توجه وړ ګرځېدل، مینه ورکول، ښه انسان بلل کېدل، دا یو ضرورتونه دي چې موږ یې لرو. هغه انسانان چې ناپوه دي، هغه انسانان چې نه پوهېږي، هغه انسانان چې مطالعه نه کوي. بعضې انسانان د مطالعې سره مشکل لري، وایي زه مطالعه قطعا نشم کولی. اوس د دې د حل لار څه شته؟ د دې د حل لار دا ده چې تاسو کولی شئ ویډیوګانې واورئ. ډېر انسانان شته چې ویډیو د دې دپاره جوړوي چې خلکو ته عامه پوهاوی ورسوي. تاسو ویډیوګانې وګورئ. د دې دپاره چې وکولی شئ په ځان کې بدلون راولي یا د دنیا د حاله خبر شئ. دنیا په کوم حال کې ده؟ دنیا د انسانانو اړوند څه وایي؟ دنیا څنګه لارې چارې پیدا کړي دي؟ په دا ځانونه خبر کوي. باور وکړئ موږ په روانشناسي کې داسې کار کوو چې کله یو نفر ماته راسي وایي زه دا مشکلات لرم، بې له دې چې دا نفر یې حس کړي، موږ د هغه مشکلات د ده په خپله د ده په توسط حل کړي. نو تاسو دا ویډیو په دې خاطر ډکه کړل چې د پښتنو ته یو ذهنیت جوړ سي چې په دنیا کې بد یا ښه انسان نشته. احمق یا بد انسان هغه دی چې زموږ څخه فرق لري. نو هر هغه انسان چې زموږ څخه فرق لري، موږ باید په بده سترګه ورته ونه ګورو. کوښښ وکړئ مهربانه واوسئ. هر انسان د ځان څخه داستانونه لري، هر انسان د ځان څخه مشکلات لري. کله د یو انسان مشکلات د دې سبب سي، کله د یو انسان ژنیټیک حالت د مور په نس کې ډېر پورې سترسه د حاملګۍ دوران تیر کړی دی، دغه هم په غټوالي کې د انسانانو پر روحیاتو بد تاثیر کوي. نو موږ باید د یو ښه انسان په توګه انسانان درک کړو. ګورئ موږ انسانان مخکې له دې نه چې یو اکشن وکړو، اول یې احساس وکړل، بیا یې درک کوو، بیا اکشن کوو.
نو تاسو کوشش وکړئ خپل پر احساس، ادراک او اکشن باندې کنټرول ولرئ. پر یو چا دستي ټاپه مه وهئ چې دا بد دی، دا ښه دی. انسانان درک کوي، د انسانانو گذشته، حتی د انسانانو هغه حالت چې د مور په نس کې په رحم کې و، آیا ښه حاملګي دوران یې مور درلودل که بد، دا ټوله د هغه پر روابطو، د هغه پر برخورد، د هغه پر ژوند باندې تاثیر لري. نو موږ د دې دپاره چې ښه انسان واوسېږو یا ښه انسان وپېژنو، باید دا ذهنیت په خپل وجود کې جوړ کړو چې ځینې وخت ځینې انسانان چې کوم برخورد کوي هغه امکان لري د دوی د ګذشتې یا د دوی په ژنیټیک ډول سره د دوی د جوړښت علت دی، نه دا چې هغه انسان بد دی. بد انسان نسته. زه خپل احساسات تاسو ته ووایم، تاسو شاید باور را نسي. پر ما ټول انسانان ګران دي، حتی هغه انسانانو چې ما ته ډېره ضربه راکړې ده، زه ډېره ځورولی یم، بیا هم هغه پر ما ګران دي. او ولې ګران دي؟ ځکه چې زه انسانان درک کوم. زما کار د انسانانو سره دی. نو تاسو هم کوشش وکئ په دا پوه سئ چې ښه انسان هغه دی چې زموږ په رقم وي، بد انسان هغه دی چې زموږ په رقم نه وي. نو کوشش وکئ هغه انسانان چې ستاسو په رقم نه دي، د احمق په سترګه مه ورته ګورئ، د بد انسان په سترګه مه ورته ګورئ، درک یې کئ. اسانه موضوع. مننه چې غوږ مو نیولی و.